الله ان شاء الله داسې د خوشحاله کړم چې غونډې ژوندی کړلم غونډې ژوندی کړم او دا چې زه سودا ایسم او وړه او غوړي دا شیان ایسم چای بوره او هلته زما کورنۍ وګوري ما بس عمره کاړوې پاره قسمتا ما بس عمره کاړوې پاره کې حاجي بابا څنګه جوړې جوړ صحت دې ښه ده کلاري دې انشاءالله شکر ده جوړې صحتونه دې ښه دي شکر کلاري ده شکر ده څنګه حاجي صاحب خفه ناستې والله غریبي ده څه چاره نشته لاس ګاډی هم چلو هغې کې هم کار نه کېږي ښه او مشکل د کور دی نو کور نه بقا څنګه چورت دې وهلو دلته چورت مې داسې وایي چې بېګا ته به څنګه چل شي ښه دا نس را په غاړه دی بېګا ته به څنګه چل شي که نه ماشومان ته بس ډوډۍ ښه ښه پیدا کړو ته خپله کار کوې خپله کار کوم که نه ښه هلکان واړه دي څه وایې اوله څومره کار دې کړی نن نن مې رښتیا خبره شوه ته کوم 50 روپۍ کار کړی څه وایې موږ ویل چې مېزل د ارزان قیمت لاندې تللو هه دا خو ډېر لاندې شهرک دی هه نو لاندې تللو مېزه یو 100 روپۍ به خرچه ته راکړي هغه نو تا 50 روپۍ کار کړی 50 روپۍ کار هم کړی دی نو روژې ته به دې سودا هم ښه ډېر اخیستې موږ روژې ته سودا هم نه ده کړې بس نو 50 روپۍ باندې به غټ سودا هم وشي که نه که نه او که نه 15 ډوډۍ کېږي ښه هی هی دنیا څه به ښه روژې ته دې رښتیا څه شی اخیستي یا روژې ته خو مې چې دوستان دي اخیستي په دې 50 روپۍ د به سوچ کوو چې هر شی پرې وشي نه او دا دونه روژه چې تېره شوې ده نن دې روژې لسمه که 11مه ده که نه ښه نو بیا دې شی نه دي اخیستې یاره چې مې نه اخیستي همدغه 50 شپېته روپۍ او څو ماشومان دې دي شکر دی موږ 10 کسه فامیل برابر یو او کار ته کې ورته کار زه کوم بل سرپرست نشته نه یاره همدغه زه سرپرست یم چې شکر دی الله پاک مسلمانان پیدا کړي په دې دنیا باندې په هر ساعت یې شکر بدون د کفر بس الله یې تېروي سخته تېرېږي که اسانه تېرېږي سخته ده نو چې شی نه وي خو سخته ده حاجي صاحب کور کرایه ده که خپل دی کور 1.5 روپۍ کرایه ده ښه سهار چې وتې تر اوسه نه 50 روپۍ کار کړی دغه 50 روپۍ مې کار کړی دی او چې دې راخیستي که نه یاره چې مې دی هغه دې چې راخیستي هغه پلاستیک هغه لاره کې مو ګاډی روان وای هغه حاجي صاحب ودرېږ مالي څنګه چل دی وای دغه پلاستیک سره واخله هغې کې چې غوښه زما فکر غوښه ده زه ښه دی بس الله دې صدقه ورته قبوله کړي اوس په درستخان باندې شی پراته وي که نه یاره نو څه ووایم څه ویلی نه شم نو زه به څه ووایم چې خو ما تا ته وویل چې 50 روپۍ دي دا 50 روپۍ به مثال زه کور ته ورم دا خو 15 ډوډۍ شي صحیح ده که نه نو دا 15 ډوډۍ او 10 کسانو داسې سوچ کوه نو یعنې ستاسو دا روژه ماته داسې په وچه ډوډۍ ده وچه ډوډۍ ده حاجي صاحب پاکه خبره به کوو د خدای د یارې مې لمونځ کړی ماسپښین په ژمه او د خدای د یارې مې دا روژه نیولې ده او په وچه دی نو اوس برته خلاصه ووایم ښه 50 روپۍ نه به شاید څه شی بوت شي نو داسې دی الله پاک عجیب ذات دی ښه الله پاک بس د ډېرې عجیبه بندګانو ادرس موږ ته راکوي نو حاجي صاحب جانه ته زموږ ورور یې او زموږ د والد صاحب په ځای باندې نو داسې به وکړې چې موږ چېرته او ته چېرته ډېره لرې خبره وه داسې به وکړې حاجي صاحب جانه لاړ به سې او کور ته به ښه ښکلې سودا ویسې صحیح ده که نه او ښه ښکلې سودې به ویسې او بس انشاءالله چې روژه خو به ښه تېره شي که نه صحیح ده داسې دعاګانې که نه چې په کور کې ګوره موږ 10 کسه یعنې په دې کې 7 کسه روژتیان راځي او څه ختمونه به ونیسي پوه شلې که نه چې دا سودا وګوري او دا هغه وګوري که نه او لورګانې مې مثال ښځه مې او زما او کلان زوی د ته یقین وکړه حاجي صاحب الله پاک ورته داسې هغه ورکړی که چې دا روژې نیسي زوی هم والګه چې مه نیسه روژه وایي راځه که خدای پاک زموږ ثواب پکې وکړه ځه خیر الله دې عزت وکړي حاجي صاحب 1 2 3 4 5 دا 15000 افغانۍ به دا د حاجي صاحب سودا ویسه خیر خدای پاک د خیرات اوس خو کار وشو انشاءالله انشاءالله داسې د خوشحاله کړم چې غونډې ژوندی کړلم غونډې ژوندی کړم او دا چې زه سودا ایسم او وړه او غوړي دا شیان ایسم چای بوره او هلته زما کورنۍ وګوري پوه شلې که نه نو څه دعاګانې به وکړي څه دعاګانې به وکړي بس حاجي جانه الله دې آباد لره ستا خپل نمبر شته زما خپل نمبر شته هو ښه ته به ما ته خپل نمبر راکړې
زموږ ډېر افغانان دي د دغسې مسکینانو فقیرانو سره کومک کوي خیر بیا بالخصوص سپین ږیري چې دي هغه صرف خپلې خېټې ته ګټه کوي هسې خو نور جایداد او بنګلو پسې نه ګرځي نه ښه نه 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 صرف چې هغه خپله خېټه مړه شي بچیان ماړه شي که خبره نه دې خلاصه نو کړه. خبره داسې ده چې افغانان ډېر زړخوږي خلک دي خیر او الله داسې دې خلکو ورته سره خیرات حتمن وکړي. مرسته کوي نو حاجي بابا ستا د ګیري احترام باندې زه درکته کېږم غېږ در کوم او کور ته لاړ شه سودا وې حاجي صاحب خیرات قبول کړه. السلام علیکم سلام علیکم. خدای په امان خدای په امان خدای هم السلام خوشاله علیکم. لره مننه الله پاک هم کامیاب لره الله پاک چې چا دا خیرات کړی او تاسو پکې برخه اخلي خدای پاک تاسو ټول د جنت فردوس په نصیب کې امین وګرځي. الله دې ټول افغانان ته خیر جنت اوسئ. مننه خیر صاحب خدای په اوسئ. امان خدای په امان السلام علیکم